ډېر پخوا د غرونو په لمنه کې یو ښکلی پښتنی کلی و. د کلي شاوخوا شنې پټۍ روانې ویالې او د توتانو لوی باغونه وو. په همدې کلي کې یو غریب خو عزتمند بزګر اوسېده چې نوم یې رحمت خان و. هغه 2 اولادونه لرل، زوی ګل محمد او لور یې شګوفه ډېره ښکلې مهربانه او باحیا نجلۍ وه. ګل محمد بیا زړو سختکوش او د خپلې خور سره بې اندازې مینه لرله. کله چې به دواړه ماشومانو د کلي تر لوی چنار لاندې به یې لوبې کولې. ګل محمد به تل ویل: خورې، که زه هر وخت په ستونزه کې شوم ته به مې هېره نه کړې. شګوفې به موسکا وکړه او ویې ویل: وروره، زه به تر وروستۍ ساه ستا تر څنګ ولاړه یم. کلونه تیر شول. رحمت خان بوډا شو. د کور ټول بار د ګل محمد پر اوږو شو. یو کال سخت وچکالي راغله. بارانونه ونه شول، فصلونه وچ شول او د خلکو ژوند ستونزمن شو. ګل محمد د دې لپاره چې خپل مور او پلار او خور ته ډوډۍ پیدا کړي، د کلي له شتمن ملک کریم خان څخه پور واخیست. هغه هیله درلوده چې راتلونکی کال به ښه فصل وشي او پور به بیرته ورکړي. خو قسمت بل څه لیکلی و. راتلونکی کال هم وچکالي راغله. پور ډیر شو او ګل محمد یې د ورکولو وس نه درلود. ملک کریم خان ډیر مغرور او سخت سړی و. یوه ورځ یې د کلي مشران راوغوښتل او ویې ویل: یا به پور راکوئ او یا به د ګل محمد خور زما وراره ته په نکاح راکوئ. د دې خبرې په اورېدو د رحمت خان کور له غمونو ډک شو. مور یې وژړل، پلار یې سر ونیو او ګل محمد له شرمه د خلکو سترګو ته نه شو کتلی. هغه شپه ګل محمد تر ناوخته ویښ و. په اوښکو یې ویل: زه به خپل ژوند خرڅ کړم، مزدوري به وکړم، خو خور به مې قرباني نه شي. خو شګوفه ارامه ناسته وه. هغې خپل ورور ته ویل: وروره، ته زموږ د کور ستنې، که ته مات شي دا کور به وران شي. زه به دا قرباني ومنم. ګل محمد په ژړا شو. ویې ویل: خورې، زه به دا احسان هیڅکله هیر نه کړم. څو ورځې وروسته د شګوفې واده وشو. کله چې د ناوې موټر د کلي له منځه تېرېده، د مور او پلار اوښکې روانې وې. شګوفې د خپل کور دروازې ته وروستی ځل وکتل او په زړه کې یې ویل: خدایه، زما قرباني د خپل ورور لپاره قبوله کړې. له هغې ورځې وروسته ګل محمد د شپې او ورځې توپیر هیر کړ. په نورو کلیو کې مزدوري وکړه، په ښار کې کار وکړ، د خلکو مالونه یې انتقالول او هره روپۍ یې سپمول. 5 کاله تیر شول. ګل محمد اوس یو بریالی سوداګر شوی و. لوی دوکانونه یې درلودل او په سیمه کې مشهور شوی و. خو د خپلې خور یاد یې هیڅکله له زړه نه ووتلی. یوه ورځ د یو مسافر له خولې واورېدل چې شګوفه په خپل کور کې له سخت ژوند سره مخ ده. د خاوند کورنۍ ورسره ښه چلند نه کوي. ګل محمد بې له ځنډه د خور کور ته روان شو. کله چې شګوفې خپل ورور ولید، له خوشحالۍ اوښکې روانې شوې. ګل محمد د خور لاس ونیو او ویې ویل: خورې، نن هغه ورځ ده چې ستا قرباني جبرانوم. هغه خپله خور او د هغې ماشومان خپل کور ته راوستل. د هغوی لپاره یې جلا کور جوړ کړ، ځمکه یې ورکړه او د عزت ژوند یې ورته برابر کړ. شګوفې په اوښکو ډکو سترګو ویل: وروره، ما یوازې ستا د خوشحالۍ لپاره قرباني ورکړې وه. ګل محمد ځواب ورکړ: خورې، که ستا قرباني نه وای، زه به هیڅکله دې مقام ته نه رسېدم. زما هره بریا ستا د صبر او قربانۍ برکت دی. له هغې ورځې وروسته دواړه ورور او خور په خوشحالۍ او عزت ژوند وکړ. د کلي سپین ګیري به دا کیسه ماشومانو ته کوله او ویل به یې: د خور قرباني د سرو زرونه هم قیمتي وي او د وفادار ورور مینه هیڅکله نه مري. اخلاقي سبق: د خور او ورور مینه، قرباني او وفاداري هغه خزانه ده چې نه غلا کیږي او نه له منځه ځي.